په مخکې ویډیوګانو کې موږ او تاسې دا ساده کړل چې که چیرې x منفي y له x جمع y سره ضرب کړو نو څه لاسته راځي؟ جمع y سره. دا که چیرې ضرب کړو نو څو کېږي؟ دلته x په x مربع کېږي، x مربع او x په y کې مثبت xy او منفي په مثبت کې منفي y ضرب xy بیا هم او منفي y ضرب مثبت y مساوي کېږي له منفي y مربع سره. که چیرې دا لږ څه نور هم ساده کړو نو دلته دا منفي له مثبت سره خلاصېږي، دلته به یوازې x مربع منفي y مربع پاتې شي. د دې موضوع په هکله مو مخکې بحث او خبرې کړې وي او دا په دې باندې پوه شوي وو چې که چیرې موږ په دا ډول سره یوه افاده ولرو نو که چیرې وغواړو هغه په دوو قوسونو باندې تجزیه کړو نو په کوم ډول یې تجزیه کولی شو. په دې ویډیو کې غواړو د همدې لږ مغلق شکل وګورو او بحث او خبرې ورباندې وکړو. یا کولی شو دا ځای په بل شکل سره هم ولیکو، هغه داسې چې که چیرې موږ تاسې ولرو چې a منفي b ضرب a مثبت b نو دا بیا هم که چیرې سره ضرب کړل، که څرنګه مو چې مخکې ضرب کړل منفي ab له مثبت ab سره خلاصېږي او په پای کې a مربع منفي b مربع پاتې کېږي چې په همدې ډول سره مخکې وکړه. خو که چیرې موږ تاسې په دې ځای کې لږ څه مغلق شکلونه ولرو، د بېلګې په توګه موږ تاسې که چیرې دلته ولرو چې 3 منفي 5x په توان د 4 ضرب 3 مثبت 5x په توان د 4. یوه لاره خو دا ده چې لکه د مخکې په څېر لکه دلته په لومړي سر کې مو چې ترسره کړل واخلو او دا هر حد په جلا جلا ډول سره ضرب کړو او په پای کې نور هم ساده کړو، البته مثبت او منفي علامې او هغه ورته حدونه چې کوم دي هغه سره یو ځای کړو. نو دا هم یوه طریقه ده، خو موږ تاسې په ساده ډول باید دلته مخکې ولاړ شو. په دې ځای کې موږ تاسې یوازینی توپیر چې ګورو هغه دا دی چې په دې ځای کې د a په ځای باندې موږ تاسې 3 لرو او د b په ځای باندې په دې ځای کې موږ تاسې 5x په توان د 4 لرو. دې خواته هم عین خبر تکراریږي، یوازې علامه توپیر کوي. لکه مخکې دلته هم a b وه، علامه ترمنځ منفي وه، او په دې ځای کې هم a b وه خو علامه ترمنځ مثبته وه. دا د یو مطابقت شکل ځان ته نیسي. نو که چیرې دې ضرب ته وګورو یا دې ځای ته وګورو، دې لاندې پوښتنې ته وګورو، دا هم د مخکې په ډول دی. دا ځای به a شي a او دا به هم b شي، دلته به بیا هم دا ځای a شي او دا ځای به b شي. ښه، نو که چیرې اوس واخلو او همدا موضوع له پورته مطابقت سره سر ورکړو نو په کوم ډول ده؟ هغلته مو a درلوده، د a په ځای دا ځل 3 لرو، نو دا ځای به ولیکو چې 3 مربع، ځکه مخکې مو هم په همدا ډول سره وروسته له دې څخه د منفي علامه راتله او د y په ځای یا د b په ځای چې کوم قیمت موږ تاسې دلته لرو هغه 5x په توان د 4 دی، نو دا ځای به ولیکو چې 5x په توان د 4 او دا ټول څنګه مربع. ښه، نو که چیرې دا لږ څه ساده کړو څو کېږي؟ دا ځای 3 مربع 9 کېږي، 9 منفي. که چیرې دا ځای ساده کړو نو 5 مربع 25 کېږي او x په توان د 4 کل مربع بیا x په توان د 8 کېږي، x په توان د 8. کله چې موږ تاسې یو توانداره حد ولرو او هغه بیا هم توان ولري نو توانونه یې سره ضربېږي. دا ځای به د دې ټول سوال ځواب به 9 منفي 25x په توان د 8 شي. را به شو او یو بل مثال به هم کار کړو. د بېلګې په توګه موږ تاسې لرو 3y مربع منفي 2y په توان د 15، داسې یو څه که ولرو، ضرب 3y مربع جمع 2y په توان د 15. بیا هم که چیرې ورته وګورو دلته دا حد یې له دې حد سره یو شان دی او دا بل حد بیا له دې حد سره ورته والی لري، نو بیا هم هماغه د a منفي b ضرب a مثبت b مطابقت شکل لري. نو دا ځای که چیرې وغواړو ساده یې کړو، په ساده ډول داسې کولی شو ولیکو چې لومړنی حد مربع منفي دویم حد مربع. لومړی حد مربع دلته څو دی؟ 3 دی، 3 کې مربع کړو 9 کېږي، 9 y مربع دی، که چیرې مربع شي نو y په توان د 4 به شي منفي، او که چیرې دا حد مربع کړو دلته 2 مربع 4 کېږي، او که چیرې y په توان د 15 مربع کړو نو y په توان د 10 به شي، ځکه 15 په خپله په توان کې لري او که چیرې دا ټول مربع کړو دا دواړه به سره ضرب شي، 15 په 2 کې 10 کېږي.